As far as I know. As far as I know. څومره چې زه پوهیږم. یا ویلی شو څومره چې زما اندازه ده. نو موږ دا جمله کارولی شو. As far as I know. I returned to home. I returned to home. زه بیرته کور ته راغلم. Returned ویل کېږي بیرته راګرځېدل. I returned to home. زه بیرته کور ته راغلم یعنې بیرته راوګرځېدم. یا ته ویلی شي I returned to work. زه کار ته بیرته راغلم. During this week. During this week د دې هفتې په جریان کې یا during last week د تېرې هفتې په جریان کې during ویل کېږي په جریان کې during this week د دې هفتې په جریان کې یعنې ویلی شو دې هفته کې موږ لنډه کې وایو دې هفته کې It wasn't there. It wasn't there یا ویلی شو it was not there. هلته نه و. He knows about me. He knows about me. هغه زما په اړه پوهیږي. یا ویلی شو هغه زما نه خبر دی. He knows about me. زما په باره کې خبر لري. When the time comes. When the time comes کله چې وخت راشي. زیاتره خبرو کې ویل کېږي کله چې وخت راغی بیا به ګورو. When the time comes کله چې وخت راشي. I'm still here. I'm still here. زه اوس هم دلته یم. زه لا دلته یم. موږ زیاتره وایو زه لا هم دلته یم. I'm still here. زه اوس هم دلته یم. After the accident. After the accident له حادثې وروسته ضروري نه چې د موټر حادثه یې accident وي. هره حادثه چې هغې ته ویلی شي accident. نو after the accident له حادثې وروسته یعنې حادثې نه بعد. Don't speak so harshly. Don't speak so harshly. دومره سختې خبرې مه کوه. harshly ویل کېږي سختۍ سره خبره کول. Don't speak so harshly. دومره سختۍ سره خبرې مه کوه. You must be joking. You must be joking. ته ضرور ټوکې کوي. څوک درته یو سیریس خبره په ټوکه کې وکړي ته ورته وایي You must be joking. ته ضرور ټوکې کوي. I would do anything. I would do anything. زه به هر څه وکړم. ته وایې د کار کول دپاره زه هر څه کولی شم یا هر څومره سخته برداشت کولی شم. مقصد یې دا دی I would do anything. زه به هر څه وکړم. He doesn't remember. He doesn't remember. هغه په یاد نه دی. هغه په یاد نه دی. He doesn't remember. Watch what you say. Watch what you say. خپلو خبرو ته پام کوه. Watch what you say. بعضې وخت کې داسې الفاظ خلک کاروي چې مناسب نه وي ته ورته watch what you say. خبرو ته دې پام کوه. Tone it down. Tone it down. غږ دې ټیټ کړه. Tone it down. غږ دې ټیټ کړه یا په قلاره غږېږه یا په قلاره خبرې کوه. Mind how you speak. Mind how you speak. په خبرو کې احتیاط وکړه. هماغه خبر چې یعنې څوک خپل الفاظ ته پام نه کوي خبرې کوي خو ته ورته وایي Mind how you speak. یعنې خپلې خبرې په طریقې سره کوه. او last one Don't be rude. بدخویه کېږه مه. Don't be rude. بدخویه کېږه مه یا بد اخلاقه کېږه مه.